دا زموږ لومړی ځل دی چې د پښتونخوا څخه لیدنه کوو او راځو د پښتنو یو لوی کور ته د افغانستان څخه. نو دا زموږ کور دی، دا زموږ حجره ده. هلمند د باچاجي د افغانستان تر ټولو غټ ولایت دی د مساحت د لحاظه، یعنی د افغانستان د مساحت لسمه برخه جوړوي. په هلمند کې په دې وروستیو یوې لسیزې دوې لسیزې کې چې ځوان شاعران راپورته سوي دي چې د هغه د جملې څخه یو قیس هاشمي دی چې د ولایتو په سطحه دا دی اوس پیلنکار کوي، خپلواک دریځ، میرولۍ راحل. بس اوس خو یو واده لرو او ارادې د خطرناکې دي، خو داسې اراده خو فعلا نه لرم او نه هم داسې اراده لرم چې د دوه مدریم هڅه وکړم یا کوشش کوم، ځکه چې دا اجازت نه درکوي ناوې که څنګه. ولا اجازت خبره خو هغه خو لیرې خبره ده چې د هغوی اجازت به وي. صابر صاحب زما راتګ پښتونخوا ته پېښور ته دا به زما د ژوند په خاطرو کې یو خاطره وي چې زه راتلمه. خوږه خاطره خوږه خاطره، ځکه دا د پښتنو هغه لوی کور دی چې دلته هر پښتون ځان لیدلی سي. شروع د پاک الله په لوی نوم، که رڼا د پیروي د محمد ده، ګڼه نشته په جهان بله رڼا او نبوت په محمد باندې تمام دی، نشته پس د محمد انبیا. د رحمان بابا د ختم نبوت د دې پاکې نارې سره زما ډېرو قدرمنو، ډېرو عزتمنو، سپېڅلو، غښتلو، ویاړلو پښتنو، افغانانو، وروڼو او خویندو، زه یم ستاسو باچاجي، ستاسو صابر شاه صابر، ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملوم. ملګرو تاسو ته ما یو ځل ویلي هم و چې زما د مرکې یا د ما د خپرونې مختلفو موضوعاتو سره اوس اړه شوي دي. یو خو دا چې زه کوشش کوم چې لږ لږ نورو اړخونو ته هم لاړ شم، طرف د پښتو ادب نه علاوه نورو ځایونو ته هم لاړ شم. په دې حواله تاسو زما دوه خپرونې ډېرې اهمې، یو د پېښور په میوزیم وکتله او یو د پېښور په ژوبڼ یعنی چړیاګر یعنی پېښور زو باندې. نن د صحافت په موضوع باندې دا زما خپرونه ده او د افغانستان د جانان افغانستان دوه تکړه او ځوانان ژورنالستان یعنی صحافیان راغلی دي پښتونخوا ته. د هلمند د خاورې دا دوه لوی بچي میون میړنی صاحب او شبیر هلمند صاحب زما ملمانه دي په دې خپرونه کې. د افغانستان نه پښتونخوا ته تازه راغلي دي. دوی سره به په هلمند کې د پښتو صحافت په سڼه سینګار او په هلمند کې د پښتو ادب په سڼه سترګه هم خبرې کوو. د افغانستان په ادب د لرې برې پښتونخوا د شاعرانو په تړون به ورسره خبرې کوو. ما سره د دې خبرې تاسو واورئ. میون میړنی صاحب ته او شبیر هلمند صاحب ته په خیر راغلی ویم. ډېره زیاته مننه باچاجي. زموږ دپاره ستر ویاړ افتخار دی چې د پښتو ژبې د یو ستر لیکوال ستر شاعر سره زموږ ناسته پاسته کېږي، موږ ستاسو په لیدلو باندې مشرف کېږو. زه یعنې واقعا نن د ویاړ احساس کوم چې تا وینمه او ستاسو له دې مېلمه پالنې څخه د دې ښه راغلاست څخه ډېر زیاته مننه. شبیر جانه په لومبي ځل باندې پېښور ته راغی که نه دې نه مخکې هم چېرته تللی راغلی؟ په لومړي سر کې خو صابر صاحب تاسو ته سلامونه او د پښتو ادب ټولو ستورو او ادبپالو ته سلامونه. بل یو دا زموږ لومړی ځل دی چې د پښتونخوا څخه لیدنه کوو او راځو د پښتنو یو لوی کور ته د افغانستان څخه. نو دا زموږ کور دی، دا زموږ حجره ده. ستاسې غوندې شاعران ادبپال چې په دې پښتونخوا کې نو موږ هېڅ دا نه ګڼو چې دا پردی کور دی. نه نو په لومبي ځل ولې لکه ته دا دومره لرې خو نه دی، څه هلمند او څه پېښور که نه؟ خو دا چې د وخت مجبوریتونه دي، مصروفیتونه دي، نو نه کېدله چې موږ د دې خوا څخه او که نه ته اوس دې له راغې چې پېښور نه راشي او پېښور ته کم بهر ملک ته والوځې لاړ شي. نو طبعا
داسې یو څه خو په نظر کې لرو. نه خو نظر کې نو دا خو بیا د خودغرضۍ او د مقصد دغه یارانه ده زما او ستا لکه ته دې دپاره مونږ له راغې چې اوس به بل ملک ته راځې چې یو دلته یو پوله دې کېښوده نو دا خو زموږ کور دی او چې کور دی او هلمنده په کار چې کله کله د مونږه هلمند ته غوښتې کله دې دلته راتلې نو دغه اړیکې او دا تعلقات به زموږ دا لومړنی تګ نه وي. دا به زموږ هغه تګ وي چې موږ به نور دلته همیشه ځو راځو او تاسو به کله هلمند ته دعوت وو په خیر سره. خو چې ته اوس به هر ملک ته لاړ شي بیا به چېرته صابر شاه صابر یادې که نه؟ نو بالکل دا خو زموږ ستا نه خو مخکې هم ډېرو ملګرو ما ته ویلي دي وایي مونږ به تا یادو خو چې یو ځل د دې ایرپورټ نه الوتي دي نو خو بس هر یو میړني صاحب ته پته ده چې یو ځل الوتي دي هر سړي نه ډاکټر زیار مجاور احمد زیار صاحب بیا جوړ شوی دی. بس نو دا د هغو په وجدان پسې اړه لري. طبعا موږ خو پښتانه یو او خپله داسې یو عادت لرو چې یوه ورځ یو چا را سره خندلي خبرې مو کړي هغه مو د زړه سر دی او بیا همیشه غواړو چې د ژوند تر پایه تعلقات وساتو ځکه د دغه تعلقاتو د ساتلو په نتیجه کې دا زموږ پښتو ادب زموږ ادب فعال خلک ټوله پر یوه دسترخوان سره راټولېدلی سي. نو که چیرې موږ هغه د تیرو پر قدم کښېږدو نو بیا به هر څه دغسې ناخواله پاتې وي. نو زموږ اراده دا ده چې موږ دلته راغلي مو یوازې مو هدف دا نه دی چې مثلا ولاړ شو دلته هدف مو دا دی چې مثلا هغه څه چې پخوا امکان پذیره نه وه خو دا دی اوس مو لومړی ځل دی چې راغلي یو او دا دی ستاسو غوندې نورو د پښتو ادب د ستورو سره مو لیدل د پېښور کې تقریبا دا 3 میاشتې کېږي او هدف مو دا دی چې نور داسې سره د کډې راغلی بالکل و ښه دلته چېرته پېښور کې اوسېږي؟ ګلبهار کې. ګلبهار کې اوسېږي. د هلمند په هکله راته څه ووایه میړنی صاحب. هلمند باچاجي د افغانستان تر ټولو غټ ولایت دی د مساحت له لحاظه یعنې د افغانستان د مساحت لسمه برخه جوړوي. هلته ډېرې زیاته کرونده کېږي مځکې ډېرې زیاتې دي اوبه ډېرې زیاتې دي ځکه هلته یو ډیم دی موږ بند ورته وایو د کجکي نو د هغه څخه د هلمند مځکې خړوبېږي. ډېر خلک کروندې باندې بوخت دي مالدارۍ باندې بوخت دي او یو سمسور ولایت دی چې ورسئ ډېر ښایسته ولایت دی. ګرین شین ولایت دی. شین ولایت دی. د ادب بالا کې په هلمند کې دغه تیر 20 کاله د ادب په برخه کې باقاعده کار شوی دی. په هلمند کې ادبي ټولنې جوړې شوې دي. په کومو نومونو ټولنې؟ یو د هاشمي سارواني په نامه ټولنه وه. یو ټولنه د بست فرهنګي ټولنې په نامه وه. بل هلمند ادبي بهیر و او د دې ترڅنګ ځینې نورې ټولنې وو ادبي بهیرونه هم جوړ شوي وو چې په دې کې بیا د هلمند لیکوالان شاعران راغونډېدله. هلته به مشاعرې کولې د کتابونو مخکتنې به هلته کېدلې او لنډې کیسې به لوستل کېدلې. ادیبانو شاعرانو به د زړه خواله په غونډو کې کوله. شبیر هلمند صاحب څوک شاعران په هلمند کې ځوانان شاعران کم دي دی وخت؟ صابر صاحب په هلمند کې په دې وروستیو 11 لسیزې 2 لسیز کې چې ځوان شاعران راپورته سوي دي چې د هغه د جملې څخه یو قیس هاشمي دی چې د ولایتو په سطحه دا دی اوس پیلن کار کوي. خپلواک دریځ میرولی راحل او سرفراز صاحب هلته یو غټ شاعر و خدای تعالی دې وبخښي اوس وفات شوی دی او اسماعیل شریتیار او داسې د ګوتو په شمار نور ځوان شاعران وو چې مثلا د دې ادبي بهیرونو او د ځوانانو په ناستو سره لیک لوسته مخه کړه او شعر او شاعرۍ ته یې مخه کړه ځکه دا د پښتو ژبې هغه لاره ده چې یو ناپایه لار ده او هغه لار ده چې ادبپال خلک د ژبې په ژورو خبروي. نو په هلمند ولایت کې که څه هم جنګ ځپلی و ناخوالو ځپلی و خو بیا هم یو وړه جونګړه و چې د ګوتو په شمار شاعران راټولېدله او د جمعې په ورځ یې په ادبي بهیر کې غونډې کولې شعرونه یو د بل سره تبادله کوله. نو دا هغه څه وه چې بیا هم د دې تصویر هلمند هم ورکوی چې دلته اوس هم
پښتو ادب ژوندی دی، شاعري ژوندی ده او ځوانان لیوالتیا لري چې د شاعرانو په کتار کې ځان تیر کړي او د خپل شاعري د خپل فن د افغانستان ټولو خلکو او نړۍ ته ښکاره کړي. او په حیث د یو صحافي میړنی صاحب په هلمند کې دې وخت کې یا د دې نه مخکې کمې مشهورې خپرونې مجلې او ټي وي چینلې وي؟ په هلمند کې باچاجي د صحافت په برخه کې دغه تیر 20 کاله باقاعده زیات کار شوی دی. مجلې هم چاپ شوي دي. ته دا 20 کاله ولې یادې؟ لکه 20 کاله نه مخکې دلته نه پښتو او نه ادب او نه صحافت و. دغه 20 کاله په هلمند کې د صحافت په برخه کې باقاعده کار شوی دی. دغه څخه مخکې ډیر کم کار شوی دی. یوه دولتي رادیو به و، په هغه کې به هم دولتي اعلانونه خپرېدله، نور څه نه وه. په هغو کې به د شاعرانو لپاره ځای نه و، د نور څه لپاره به ځای نه و. خو دا 20 کاله چې و، دا 20 کاله کار وسو. لکه د غني او د کرزي دوره کې دې دوه دورو کې کار وسو. د شملې په نامه باندې یوه مجله وه چې ادبي، ټولنیز، صحافتي مسایل په دې کې چاپېدله. د سفار په نامه باندې یوه مجله وه، په هغه کې د ادبي پېژندګلوۍ وو، شعرونه وو، د پښتو شاعرانو لیکنې په دې کې چاپېدلې. بله د بګړۍ په نامه مجله وه او دغسې راډیوګانې وې. سباون راډیو وه، مسکا راډیو وه، سمون راډیو وه، بست راډیو وه، لشکرګاه راډیو وه، ساروان راډیو وه، تعلیم الاسلام راډیو وه. کیدای شي د ځینو نومان زما څخه هیر وي، دا راډیوګانې هلته فعاله وي. څو ټلویزیونونه یعنې ټي وي فعاله وي. سباون ټي وي وه، باختر ټي وي وه، خاور ټي وي وه، ملي تلویزیون وه، ژوندون ټي وي وه. دا تلویزیونونه هلته فعاله وه. خو بیا په افغانستان کې د دغه سیاسي تحول څخه راوروسته چې بیا بیرته طالبان واک ته ورسېدله، هلته د رسنیو وضعیت اوس سم نه دی. ځینې راډیوګانې تړل شوي دي، ځینې ټلویزیونونه ټول تړل شوي دي. مجلې چې ادبیانو چاپولې، فرهنګي خلکو، شاعرانو، لیکوالانو، هغوی اوس بندي شوي دي. نو امید شته چې هغه کسان چې د پښتو ژبې دپاره، د پښتانه قام دپاره کار کوي، چې د هغو لپاره بیا زمینه برابره سي او هغوی خپل دغه ارمان او هدف ته ورسیږي چې د خپلې ژبې دپاره کار وکړي. شبیر هلمند صاحب څومره عمر دی؟ زما عمر تقریبا 24 کاله. واده دې کړی دی؟ بلکل هو. یو که دوه که درې؟ بس اوس خو یو واده لرو او ارادې دې خطرناکې دي. خو داسې اراده خو فعلا نه لرم او نه هم داسې اراده لرم چې د دوه مدریم هڅه وکړم یا کوشش کوم، ځکه چې دا اجازت نه درکوي ناوې که څنګه؟ ولا اجازت خبره خو هغه خو لیرې خبره ده چې د هغوی اجازت به وي، خو لیکن زما خپله اراده نه ده چې دا هڅه وکړم. دا چا چې میړنی صاحب اراده نه یا بیا ډېره زر اراده وکړي نو دا قدرتي ارادې دي، بس کله کله انسان ته راځي خامخا. ښه کومه مجلې سره او کومه ټي وي سره ستا هلته تړلې وي؟ هلته خو هلمند ولایت څخه دی هدف دی نه. هلمند ولایت کې خو لکه څنګه چې میړني صاحب یادونه وکړه، هلته د دولتي رسنیو تر څنګ خصوصي سکتور هم په دې برخه کې په دې وروستیو 12 لسیزو کې ډېر قوي سو او ځوانان راویښ سو او ځوانانو دا هڅه وکړه چې یوازې پر دولتي رسنیو، دولتي مجلو فوکس ښه نه دی. موږ هم باید خپل تحرک ته ورسو او تحرک وکړو. نو په هلمند کې په دې وروستیو 11 لسیزه کې تقریبا 4-5 چاپي رسنۍ فعاله سوې، غږیزې رسنۍ، تصویري رسنۍ فعاله سوې چې په دې سره هم ډېر ځوانان. ته ورسره کم یو ټي وي یا ریډیو سره نه تیوي؟ زه د سباون راډیو تلویزیون سره په هلمند ولایت کې ما تقریبا 6 کاله کار کړی دی. نو تر دې وروستیو د هغه رسنۍ سره زه مل پاته وم. او د هلمند کې د کم کلي، د کم علاقې؟ په هلمند کې زه د کجکي ولسوالۍ یم، خو فعلا په ښار کې زموږ ژوند کومه زندګي چې د هغه مختلف. والد صاحب دې څه نوم؟ سلطان شاه، هغه د یو ښوونځي استاد دی.
میړني صاحب ته هلمند کې د کوم ځای یې؟ زه په هلمند کې د لشکرګاه د ښار چې د هلمند مرکز دی، لشکرګاه؟ د لشکرګاه د هلمند مرکز د هغه تذکره لرم، د مرکز یم زه. خاص د مرکز. اوس د هلمند ته خو به د جنګونو ښار هم ویلو، زه خو یم چې اوس به د امن ښار وي، ځکه چې هغه لشکرګاه ښار کې ما یو چوک هم لیدلی چې د امن کونتره ده په یو سولې یو دغه د سولې اوس خو په هلمند کې بالکل امن دی، خو تیر 20 کاله په هلمند کې د هلمند ډېر بد تصویر پر میډیا باندې خپرېدی چې په هلمند کې چاودنې دي، وژنې دي، دا دي مګر په هغه وخت کې هم زه دا وایم چې په هغه وخت کې هم د افغانانو او د هلمند د خلکو ژوند دلته روان و او ښه ژوند روان و. موږ هلته مشاعرې کولې، موږ هلته کنسرتونه جوړوله، موږ هلته تعلیمي ادارې فعاله ساتلې وې، موږ هلته صحافت کولی، ژورنالیزم، دا هر څه روان و. خو رسنیو باندې کوم تصویر چې د هلمند راتللی متاسفانه چې هغه یوازې بدرنګ تصویر و، موټر بم بریدونه و، ځانمرګي بریدونه و، حملې و. دا څو بچیان دي؟ زما 3 بچي دي. څه نامې دي؟ مشر مې زوی دی سولمل وکلن دی، بله مې لور د سوله 15 کلنه ده، بله مې لور د بیبي سرایا، خو زه د ناز هغې ته بابا وایم، دا لور ده 2 کلنه ده. 3 بچي زه لرم. والد صاحب د څه نوم و؟ محمد نادر. ته کومو ټي وي ګانو سره ټچ وي هلته کې؟ ما بچاجي په هلمند کې 10 کاله رسنیو سره کار کړی دی. په دې موده کې 57 راډیو تلویزیون سره ما کار کړی دی، او دغسې د افغانستان نورې رسنۍ چې مرکز کابل کې وي هغو کې هم ځینې رسنۍ وي چې موږ فریلانس په آزاد ډول باندې هغو سره کار کوو. یور وایس ټي وي لندن دی او زه ستاسو کوربه ستاسو باچاجي صابر شاه صابر یم. یو خواست درته کوم که یور وایس ټي وي لندن تاسو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی، نو په لندن کې دا پښتانه ناست دي ستاسو د ژبې د بقا دپاره کار کوي، دا ټي وي خامخا سبسکرایب کوئ چې د هغوی لږه حوصله افزایي وشي او زما دا خپرونه لایک کوئ. هلمند صاحب پېښور ته راغی، پښتونخوا ته راغی، په ړومبي ځل راغی، څنګه خاوره ده؟ څنګه ودلي ده؟ چېرته وګرځېدې که نه اوس په کور راغلی په ګلبهار کې ناست یې؟ صابر صاحب زما راتګ پښتونخوا ته پېښور ته دا به زما د ژوند په خاطرو کې یو خاطره چې زه راتلمه، خوږه خاطره، ځکه دا د پښتنو هغه لوی کور دی چې دلته هر پښتون ځان لیدلی سي، او دلته خدای دې لري داسې پښتانه سته چې زموږ عزت کړی دی، زموږ یې کومک کړی دی او موږ د دوی څخه ډېر منندوی یو. یعنې دا لومړی ځل چې زه پېښور ته راغلی یم، زه به هر ځل یعنې په کال کې به دا هڅه کوم چې زه یې وارې پېښور ووینم. او که ته دا رنګ ملک ته لاړې چې هلته مو روبلې وي او ډالرې وي او پونډونه وي، نو زما خو یقین نه دی که بیا کال کې یو ځل راشي. نو دا به زموږ سته سره واده وي چې موږ هر ځلې دلته راځو، سته تپوس به کوو، د نورو ادبپالو پښتنو تپوس به کوو، او دا به زموږ من حیث دوم کور دی، زموږ هغه کور دی چې موږ بې اجازې دې کور ته راځو. ته چې پېښور ته راغلی دلته خو چېرته چا پولیس یا چېر سرکاري ادارو تنګ کړی نه یې؟ زما بچاجي اول ځل دی چې پېښور ته راغلی یم، اول وار مې دی. دلته په راتګ سره تر اوسه مې دا احساس نه دی کړی چې زه ګواکې پاکستان ته راغلی یم. دلته پاکستان ته چې راغلی یم، یعنې تر اوسه پورې دا احساس زما سره نه دی پیدا سوی چې زه د افغانستان څخه پاکستان ته راغلی یم. او دلته پېښور کې چې داسې پښتانه وینم لکه بچاجي تاسو، میا صاحب، فاروق فراق، نور پښتانه چې هغوی موږ ته د پښتونولۍ په اساس باندې مینه راکوي، زه په دې باندې من غوښه اخلم. او د پېښور څخه به دا زما ډېره خوږه خاطره وي. تاسو مخکې دا خبره وکړله چې که تاسو له پېښور څخه ځئ بهر ملک ته، نو بیا به باچاجي یادوئ، د باچاجي جونګړه به یادوئ که به یې نه یادوئ، ستاسو خاطرې به زموږ سره پاتې وي. دا زه واده در سره کوم. او ستاسو پوښتنه، ستاسو تپوس به موږ خامخا کوو،
خدای دې موږ ته ژوند راکړي. الله دې ستاسو ځکه ستاسو د پښتو ژبې لپاره د پښتانه قوم لپاره ډېر خدمات دي. موږ د هغو قدر نه دی کړی، خو موږ چې څومره پوهېږو موږ به خامخا ستاسو قدر کوو. قدرمنو عزتمنو ملګرو پښتنو، ما کوشش کړی دی چې دلته کې د دې پېښور په دې زنځیر، په دې تور زنځیر څوک هم راوړي چې افغان وي، زه هغه له ځان رسوم، هغه سره کینم او یا هغه پښتونکوټ کې مېلمه کوم او یا هغه په خپله خپرونه کې د یور ویس ټي وي لخوا مېلمه کوم، یا که د پېښور په ایرپورټ باندې څوک کوشي او مسافر وي نو هغه سره هم مرکه کوم. او دا د مسافرو ملګرو د مرکو دا سلسله به هم همدارنګ جاري ساتو چې تاسو د دغه ملګرو نه هم خبر شئ، د نوو نوو خیالاتو نه، د هغه ښارونو نه چې دوی دلته راشي د هغوی معلومات درته در رسېږي. د پښتو د ژوند مینې او بقا دا سفر به همداسې جاري ساتي. دا شبیر هلمند صاحب او میوند میړني صاحب سره ډېرې خوږې خبرې شولې. دا سفر به همداسې جاري وي. اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.